बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन زموږ ټاپک دی کډنی. کډنی ته مونږ په پښتو کې ورته مونږ ګردې وایو. ګردې چې هغه زموږ بالکل په دې ځای کې موجود دي. اوس د ګردې چې دا زموږ سره د پیر په شکل کې موجود دي. مطلب دا دی چې دا زموږ سره دوه ګردې دي او په دې کې د رایټ سایډ والا کومه کډنی چې دا نه لکوټې لاندې اوس یو څو پوینټس ما لیکلي چې هغه تاسو سره ډسکس کوم. اونلی پوینټ زموږ سره دی پیراب کډنی. پیراب کډنی ما تاسو ته ووایي چې ګردې چې نو دا زموږ سره په هیومنز کې چې دی نو دوی بیا ما لیکلی چې ډارک براون ان کلر. اوس ګردو رنګ چې نو دا زموږ سره ډارک براون وي. ډارک براون ته چې دی مونږ توربخن خړ رنګ ورته مونږ وایو، لږ خړي خو لږ شان توري. او د دې چې کوم شکل یي نو هغه د شوپړو د دانې په شان دي او وزن چې د دې دی نو هغه د یوې ګردې 0.5 ګرام دی. بیا د دې کډنی نه چاپیره یو پټي، هغه پټ چې دی د دې پروټیکشن کوي. نو هغه پټ چې دی مونږ ورته پیریټونیم ورته مونږ وایو. بل د دې ګردې چې کله مونږ کراس سیکشن مونږ وکړو نو کراس سیکشن مطلب دا دی چې چاړه مونږ راوالو دا مونږ داسې دوه کړو. داسې مونږ نه دوه کوو خو داسې چې دی مونږ دوه کړو نو دې ته مونږ کراس سیکشن وایو. نو د دې په منځ کې به زموږ سره یو ګرو یو ډوغل غوندې ښکاره شي چې هغه زموږ سره په دې ځای کې هغې ته مونږ هیلس ورته وایو. هغه هیلس داسې چې دی هغه هیلس دا کار کوي چې د باډي هر ارګن ته یو غټ رګ تلی او یو غټ رګ چې دی وتی. نو په هغه هیلس کې غټ آرټري چې دا هغه راغلی نو آرټري دا کار کوي چې دې ته اکسیجنیټډ بلډ راوړي او د دې نه یو رینل وین وتی. هغه رینل وین دا کار کوي په دې کې چې کوم بلډ فلټریشن وشي، کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ چې نو هغه د دې نه وځي. رینل آرټري چې دا هغه ته اکسیجنیټډ بلډ راوړي او کوم رینل وین چې دی نو هغه د دې نه وینې چې دی هغه دې وړي. بل په دې کې دا دی چې د دې هیلس نه یو بل ټیوب راوتی چې هغه ټیوب ته مونږ یوریټر ورته مونږ وایو. هغه یوریټر دا کار کوي د کډني مین فنکشن دی چې دا زموږ سره تش بول جوړوي، تش بول سټور کوي او تش بول چې دی لر کوي. نو کله چې په دې کډني په دې سرفیس کې زموږ سره ټول پروسس وشي نو هغه کوم تش بول چې جوړ شوي نو هغه د دې یوریټر په ذریعه باندې چې دی لاندې ځي او هغې نه لاندې چې دی بیا یورینري بلډر چې دی ورته لګېدلی په پښتو کې ورته مونږ چې دی پوکڼۍ ورته وایو. تش بول پکې چې دی هغه سټور کېږي. نو دا یوریټر چې دی د لاندې یورینري بلډر ته ځي او هغه یورینري بلډر چې از ا سیک لایک سټرکچر د هغې شکل چې نو هغه بالکل د تیلې په شان دي. 1 لیټر پورې یا 2 لیټر پورې هغه تش بول چې دی هغه سټور کوي. بیا انسان چې دی برداشت نشي کولی نو هغه چې دی ځي. اوس د دې کډني کوم کراس سیکشن دی چې مونږ وګورو نو د دې چې کوم آوټر سرفیس دی نو دې ته مونږ رینل کارټکس ورته وایو او د دې چې کوم دا دننی سټرکچر دی نو دې ته مونږ رینل میډولا ورته وایو. اوس په دې رینل میډولا په دې سټرکچر کې زموږ سره پیرامډز دي. هغه پیرامډز دا شي چې د پیرامډ په شان شکل یې خانې جوړې شوي نو په یوه خانه کې په بل خانه کې هغه داسې وي. داسې قسم خانې چې دی هغه جوړې شوي چې کله زموږ سره فلټریشن زموږ سره وشي د فلټریشن په دوران باندې هغه فلټر واټر چې دی هغه د یوې خانې نه بل ته ځي، د بل نه بل ته ځي، د بل نه بل ته، د بل نه بل ته. نو داسې په دې طریقه باندې چې دی فلټریشن زموږ سره وشي. دلته کې مونږ لیکلی رینل پیلوس. د رینل پیلوس هغه ریجن دی چې په دې ریجن باندې د دې رینل میډولا نه دا کوم فلټر شوي واټر چې هغه راځي رینل پیلوس ته او د دې رینل پیلوس نه بیا راځي یوریټر ته او د یوریټر نه چې کله یورینري بلیډر ته لاړ شي نو د یورینري بلیډر نه بیا یوریترا ته ځي او د یوریترا په ذریعه چې دی هغه بیا زموږ د بدن نه بهر کېږي. د فیمیل چې دی خپله لار ده او د میل چې دی هغه زموږ سره خپله لار ده. بیا په دې کې کوم یورین کوم فارمیشن چې زموږ سره کېږي نو د هغې ځانه 3 سټیپس دي او انشاءالله په بل ویډیو کې وایم چې هغه زموږ سره یورین فارمیشن دي. په هغې زموږ سره 3 سټیپس دي او په راروانې ویډیو کې زه وایم خو صرف دونه یاد ساتئ کومه کډني چې ده کډني چې دی په پښتو کې مونږ ګردې ته وایو او د کډني دا کاري په پښتو باندې واورئ چې دا تش بول جوړوي، تش بول سټور کوي او تش بول زموږ د بدن نه چې دی لر کوي. د کډني مینټین کېدو دپاره زموږ سره تقریبا په ورځ کې د 17 نه والا د 18 ګلاسه پورې زموږ سره اوبه پکاري. که یو سړی د 17 نه 18 پورې چې دی کمې اوبه څښي مطلب یا زموږ سره 7 ګیلاس کې یا زموږ سره چې دی 6 ګیلاس کې نو
نو باقي ډېر زیاته مسله راځي هغه انسان ته چې دی بیا په ګردو کې چې دی پکې کېږي هغه ځان چې دی جدا ټاپک دی د هغې لپاره به چې دی جدا ویډیو جوړه کړم خو کړنې چې دی د دې باره کې زه امید کوم چې تاسو به دا پوینټ چې دي دا به تاسو یاد ساتلي که زما په چینل باندې نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ تھینک یو ډېره مننه